سلام علیکم ستړي مسئ. په تېرو ویډیوګانو په تعقیب باندې ځو مخته او نن پر دې باندې خبرې کوو چې په کیس منیجمنت کې په ټوله پروټیکشن فعالیتونو کې د کوچینګ ارزښت څه شی دی، کومه ګټه رسوي موږ ته، که موږ چیرې وخت په وخت باندې د خپلو د ټیم د غړو پر روزنه باندې کار وکړو، دوی سره کار وکړو او ظرفیت جوړونې ته یې وخت ورکړو. د دې ګټې څه دي؟ ما یو څو مهمې ګټې دلته راخیستې، پر سلاید او پر سکرین تاسو ته ښیم. کیدای شي یو څه نورې ستاسې په ذهن کې وي او بیا کولی شئ چې هغه په کامنټ کې راته ولیکئ. د کوچینګ یا د روزنې اهمیت یا ارزښت. اوله ګټه د کوچینګ دا ده چې کیفیت ډاډمنوي. کله چې تاسې وخت په وخت باندې خپلو همکارانو ته د روزنې او ظرفیت جوړونې فرصتونه برابروي، دا د کار او د خدماتو د کیفیت په اړه باندې هر ډول تشویش د منځه وړي او په پوره ډاډ سره تاسې ویلی شئ چې زموږ د کیس منیجمنت د خدماتو کیفیت بهترین یا ښه دی. څه وخت ښه کېږي؟ کله چې ته وخت په وخت باندې خپل ټیم سره کښېنې، د دوی اړتیاوې وبخښئ، کمیانې وپېژنې، درک یې کړې، پیدا یې کړې، پر هغو باندې کار ورته وکړې، وخت په وخت باندې د روزنې د زده کړې لپاره فرصتونه برابر کړي، د مطالعې لپاره مواد ورته ورکړي. دغه شیان کولی شي چې ستاسې د کیس منیجمنت د خدماتو کیفیت بهتر او ښه کړي. دوهمه ګټه یا ارزښت دا دی چې ظرفیت جوړوي. شاید ستاسې سره کسان کار کوي، یو کس شاید بهترین وي، بل متوسط وي، بل ضعیف وي، او یا هم کله چې یو کس نوی ارګان ته راسي او په کیس منیجمنت کې کار کوي، کیدلی شي دونه معلومات ونه لري. ته چې وخت په وخت باندې د روزنې دا فرصتونه برابرې، ته ظرفیتونه جوړوي، ته وړتیاوې منځته راوړې او ته هغه کسان چې ظرفیت یې یا کم دی یا متوسط دی و بهترین ته رسوي، چې دا په خپله د یو ارګان لپاره، د یو اکټیویټي لپاره، د یو پروژې لپاره یو لویه لاسته راوړنه ده چې کله وړ کسان هلته کار وکړي، بیا نو د اکټیویټیانو د فعالیتونو تطبیق په برخه کې ټوله تشویشونه د منځ څخه ځي او همیشه به د کیس منیجمنت خدمات و متضررینو ته، که هغه چایلډ پروټیکشن کیس منیجمنت وي، که جی بي وي وي، که پی اس ان وي، که د ریټرنیز دپاره کیس منیجمنت وي، که د آی ډي پیز دپاره وي، په نورو برخو کې تاسې به ظرفیتونه د خپله ځانه سره لرئ، وړتیاوې به لرئ او د کار د کولو څخه به کومه بیره هم نه لرئ. بله ګټه دا ده چې بعضې وخت اشتباهګانې کېږي، کمیانې وي د کیس منیجمنت د پروسې کې، د خدمات د وړاندې کولو په جریان کې، په کیس پېژندنه کې، د فایلونو د ډیټا په آنلاین سیستمونو کې په رسولو کې او د کیس په کلوزولو کې، کیدای شي کله کله دا د آسیب پذیرۍ د کچې پېژندنه، د خطر د کچې پېژندنه، په دې کې شاید ستونزې وي. دغه روزنه یا کوچینګ کومک کوي چې دغه ډول غلطیانې، کمیانې له منځه ولاړې شي او یا یې هم کچه راټیټه کړي. بله ګټه دا ده چې دلته کوم کسان چې ستاسې سره کار کوي، د هغوی دپاره په اصطلاح باندې په کل کې ستا دپاره کوم کس د ټریننګونو ځای دی، کوم کسان چې ترلاسه کوي د روزنې جلسې، چې کوم کسان یې رهبري کوي، کوم کسان په هغه کې برخه اخلي، دا ټوله په مسلکي لحاظ باندې دوی وده کوي او د دوی څخه مسلکي اشخاص جوړېږي، د دوی څخه به د کیس منیجمنت تخنیکي کسان جوړېږي او وروسته به د پرمختګ زمینه هم برابرېږي. او بله ګټه دا ده چې په ارګان کې داخل د زده کړې دود منځته راوړي. داسې ډېر ارګانونه ما لیدلي دي، ملګري دوستان یې کیسې کوي چې 5 کاله، 4 کاله، 3 کاله یې تېر کړي، یو د روزنې یا د ټریننګ یا د ورکشاپ 1 ساعته جلسه هم دوی ته نه ده برابره شوې، 2 ساعته ټریننګ هم نه دی ورکول شوی، 1 ساعت هم د کوچینګ دپاره، د روزنې دپاره، د معلوماتو د انتقال دپاره، د اصلاح دپاره د دوی سره کار نه دی شوی، چې دا یو ډېره لویه خلا ده. نو چې کله بعضې ټیم لیډران، سوپروایزران پر دې باندې کار کوي، بې له شکه د سینیر منیجمنت د نورو کسانو توجه دې ته راوړي چې موږ باید دا شی په خپل دفتر کې دود کړو، یوازې د پروټیکشن په کیس منیجمنت کې نه، بلکې په نورو سکتورونو کې، په داخل د ارګان کې دا شی دغه تسلسل پیدا کوي
او آهسته آهسته به داسې وخت چې د زده کړې دپاره به ډېر سیستمونه او سهولتونه منځته راسي. او بله ډېره زیاته مهمه ګټه د کوچینګ دا ده چې ته ډاډ او اطمینان ترلاسه کوې چې ستا د کیس منیجمنت ټیم ستا د کیس منیجمنت ټولې ایسوپیانې لارښودونه کړنلارې په صحیح ډول باندې تطبیقوي رعایتوي او په خپلو چارو په تطبیق کې د هغو څخه استفاده کوي. کله چې د کیس منیجمنت ایسوپیانې کړنلارې لارښودونه او نور ګایډلاینونه په صحیح ډول باندې تطبیق سي په دې باندې پوه سه چې ستا کار بهترین او دا ستا سره کومک کوي چې ډاډ ترلاسه کړې چې ټیم مې په ټولو بشري د پروټیکشن د کیس منیجمنت په ټولو اصولو باندې پوهېږي او د هغو اصولو تطبیق په برخه کې هیڅ کومه ستونزه نشته. نو کوچینګ او د روزنې په جریان کې کوشش وکړئ چې پر اصولو باندې کار وکړئ، پر ایسوپیانو باندې کار وکړئ او دوی ته معلومات ورکړئ. دا د دوی سره ډېر زیات کومک کوي. نو ډېره زیاته مننه. ښې چارې بیا هم که څه نور تاسو لرئ په کامنټ کې راته ولیکئ. ډېره زیاته مننه. ښې چارې.